د لوی او بخښونکي خدای په نامه د خبرونو سرټکي. غزني ولایت ته د کورنیو چارو وزارت د معین سفر، هیواد ته د لسګونو بې کیفیته تیلو د وارداتو مخنیوی او د اسرائیل لخوا غزې ته د نسل وژنې دبا. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1404 کال د زمري 19مه نیټه ده. زه عزیز یم. دا بشپړ خبرونه دي. د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ستر مرستیال ستر پاسوال ملا محمد ابراهیم صدر او مل پلاوي غزني ته سفر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یاد سفر د همغږۍ د پیاوړتیا، یووالي او د ولسونو ستونزو ته د رسیدو په موخه شوی دی. د وزارت په وینا ښاغلي صدر د غزني له والي او یو شمېر نورو مسؤلینو سره ناسته کې د امنیتي بنسټونو ترمنځ پر شی همغږي، د امنیت د ټینګښت، د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرامونو د پلي کولو او له خلکو سره د نیک چلند په اړه د اړوند اداراتو ته لازمي سپارښتنې وکړي. مالیې وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د هیواد له ځینو ګمرکونو 166 ټانکره بې کیفیته وارداتي تیل بیرته ګرځول شوي دي. د خبرپاڼې له مخې 161 ټانکره ډیزل او 2 ټانکره پټرول له نیمروز بندر او 3 ټانکره پټرول له شیرخان بندر څخه ګرځول شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ټینګار کړی چې مسلمان هیوادونه باید یو موټی شي او د غزې د اشغال د طرحې پر ضد نړیوال مخالفتونو همغږۍ وکړي. نوموړي تېره ورځ د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډه خبري کنفرانس کې ویلي چې د هیوادونو له لوري د اسرائیلو ملاتړ د توجیه وړ نه دی. ترکیې او مصر د جمعې په ورځ د اسرائیلو له لوري د غزې د اشغال طرحه وغندله. او روسۍ خبر ده چې الجزیرې خبري شبکې د غزې روغتیا وزارت له قوله راپور ورکړی چې په تېرو 4 ساعتونو کې د لوږې او خوارځواکۍ له امله 11 فلسطینیان ژوند بایللی دی. د یاد وزارت په وینا تر دې دمه په غزه کې د لوږې له امله د 98 ماشومانو په ګډون 212 تنه شهیدان شوي دي. همداراز په یاد ترنګه کې د اسرائیلي یرغلګرو د بریدونو له پیل راهیسې 183,850 تنه شهیدان او 152,850 نور ټپیان شوي دي. قدرمن لیدونکو له عملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چارې.